بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ذبیح الله زاربوز او تاسو ګورئ زیټ یو اسلامیک اینڈ کمپیوټر ویډیوز یوټیوب چینل. د ما سرناس قاری صاحبان ملګري او د خواته شاګردان دي. په مخکینی ویډیوګانو کې موږ تاسو ته په یو ویډیو کې د سوشل میډیا مثبت او منفي استعمال باره کې ویډیو وړاندې کړې وه. دغه څخه وروسته یو بله ویډیو په هغه ویډیو کې موږ تاسو ته د جنازې لمونځ مکمل طریقه بیان کړې وه چې د جنازې لمونځ کې به څه وایي او د جنازې لمونځ مکمل طریقه څه شی ده هغه موږ تاسو ته په مخکې ویډیو کې ویلې ده. په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته یو نوي معلومات وړاندې کوو، نور ښکلي او ښایسته معلومات موږ تاسو ته وړاندې کوو. دغه ویډیو سره مکمل وګورئ تر اخره پورې. موږ سره به قاري صاحب عتیق الله د قرآن کریم څو مبارک ایتونه تلاوت کړي او ویډیو به د خیر سره شروع کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. جزاک الله. دا موږ سره قاری صاحب عتیق الله چې موږ تاسو ته د قرآن کریم یو څو مبارک ایتونه تلاوت کړو. اوس راځو موږ تاسو ورور بشرمل ته چې هغه به موږ تاسو ته د حضرت ابوبکر رضی الله عنه یو ښکلې او زرینه وینا وړاندې کړي. الله الرحمن الرحیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم فرمایي چې ژوند کې هغه کس سره ملګرتیا وکړي چې ښه سره وکړي او ښه بیرته هیر کړي. الله ورور بشرمل ډېره ښکلې او ښایسته وینا د حضرت ابوبکر رضی الله عنه موږ تاسو ته وړاندې کړله. د داسې ویلې چې د هغه کس سره ملګرتیا وکړئ چې هغه ملګری تاسو سره ښه وکړي او خپل ښه بیرته هیر کړي. که موږ تاسو په دې زمانه کې فکر وکړو نو ډېر زیات ملګري داسې دي چې هغه تاسو سره لږ ښه وکړي بیا تاسو ته بار بار په هر ځای کې یادوي. د ملګرو په وړاندې تاسو ته بیانوي، په مجلس کې تاسو ته وړاندې درته وایي چې ما تا سره دا ښه کړي دي، دا ښه میر سره کړي دي، وروسته دې ورباندې شرموي. نو داسې ښه کول نه وي پکار. دغه کس ته منان ویلی شي. منان هغه کس ته ویلی شي چې خپل احسان تا ته بیانوي، بار بار تا ته بیانوي چې ما تا سره دا ښه کړي دي، دا مې ښه کړي دي. نو داسې کس چې دی په آخرت کې به ډېر سخت عذاب هم وي. نو موږ او تاسو باید دا فکر او سوچ وکړو، موږ او تاسو باید دا کوشش وکړو چې د دغه چې کوم عادت دی دغه عادت څخه موږ او تاسو باید ځان وساتو. نو زه به تاسو ته یو خبره وکړم. په اوس زمانه کې زیاتره ملګري ښه ملګري هم شته دی، ډېر زیات ښه ملګري، خو بعضې ملګري داسې هم شته دی چې هغه د خپل مفاد دپاره د خپل مقصد دپاره هغه تاسو سره ملګرتیا کوي. بعضې کسان داسې وي چې د هغه خپل مقصد پوره شي نور هغه تاسو سره ملګرتیا پرېږدي، یا بعضې داسې وي چې خپل مقصد یې هم پوره نه شي او هغه بیا هم له تاسو سره ملګرتیا پرېږدي، وایي زه دې څخه زما هم مقصد نه پوره کېږي، نور هغه د سره بس مطلب درنه بیا لاړ شي. وفادار ملګری چې هغه موږ او تاسو سره ملګرتیا وکړو هغه قرآن عظیم الشان دی. چې هغه چې کله موږ د قرآن عظیم الشان سره ملګرتیا وکړله، قرآن عظیم الشان داسې یو غیرتي ملګری دی چې هغه به موږ او تاسو سره هم په دنیا کې هم په قبر کې هم په آخرت کې حتی تر دې پورې چې موږ او تاسو جنت ته داخل کی. زموږ او تاسو غیرتي ملګری وفادار ملګری هغه قرآن عظیم الشان دی. نو موږ او تاسو باید د قرآن عظیم الشان سره ملګرتیا وکړو، هغه تلاوت کړو، په معنا باندې ځان پوی کړو او همدا شان کله چې مونږ زده کړه به نورو خلکو ته ورسو. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله مولانا العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناهم أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.